جی د ژغ قدرمنې په علاقه کې مختلفې لنجې، مختلفې لښکرې، مختلفې تورې راونې دي. په دا باندې تفصیلا نن جمع کی خو یورې دغه یو کلیپ تی د میږ موجوده چې کومې مینې دی دغه په سپین کې یو تقریر کړی و، یو سپیچ یې کړی و، نو په هغه کې دی څه ویایي تاسو یې دغه واروئ. چې ورور دی وي زیای دی وي رچک شب دا ګډه کې وله تو سه بار بدل چې مینې ویایي چې خپل زیای ورور دی دا دروند صاحب دا ګډه کې وله. امینې صاحب ته چې مینې جوړ شوی خو د دغې د پوره جوړ شوی چې د علاقه د بالونه هم وسوتې او د علاقې چې کوم فنډونه دي هغه هم د مګرمچونو نه وسوتې علاقه ته ترقي وروړې. بل دا چې د تو په مرکز کې په وفا کې تقریبا 3 درجنه مینګون شتي، تو په دا صوبه کې حکومت دی، د تو سره 15 زره تقریبا پولیس فورس دی. نو کاته چیرې د تو حکومت لږ اکشن وخلی نو د دغه بالونه هم خلاصولی شي. که لږ د همت وکړو، لږ جرأت وکړو، بیا دغه پلور ځای نه وي ولا سیخ چې دا ته ورته یې چې په ګډه کې ووله. او بل که لږ تو دا غیرات وکړه، خاص کر د پی ټي آی چې کوم موجوده مینګون ایم پی ګون دي په صوبه خیبر پښتونخوا کې، هغه چې په ټیکي کې کوم کمیشن ورکوي، که چیرې هغه بچیون ته دا کمیشن میلاو نشي، کیدای شي بیا ته دا ته نشي مجبور چې پلور ته وایي چې دا ګډه کې ووله. چې توس کله دا کمیشن ځینې بند کړي نو کیدای شي چې ډېرې اکټیویټیز ډېرې کیسې چې کومې دي هغه خپل په خپله شي چې کومې د بې امنۍ ولې جامې دي هغه کیدای شي چې توس دا کمیشن بند کړي هغه خپلې په خپله شي ځکه چې په کلورینه کمیشن درته راوندی. نو چلو دغه وه دغه د منیوله خبره. لږ په دا نورې مسلې سره وغږېږي. زموږ د لنجې د غټې وختي نه راونې دي، دا زلوانۍ دو. په زلوانۍ کې د دغه زلیخیل په عربي نریپۍ څو کسونې چې کومې وي هغه وړاو کړلې، تباهۍ یې وکړلې، مطلب هېڅ شی هم نشه ځنې جوړ، بیا کارکڼه وه، بیا ګورګوره دو، بیا بله دو. دا لنجې راونې دي خو لنجې حل کېږي نه. واجه څه دو دغه لشکرې چې کومې دي، دغه مرکې، دغه چې مرچي ته خلک وخیږي، دا تورې ته خو د کور ته خلک خو ډېرې قیمتي مځکې دي، د لاهور وکسه پنجاب، نور د صوبه خیبر پښتونخوا نورې وکسه مځکې، د سیند وکسه، د بلوچستان ډېرې قیمتي مځکې دي. په دا کې د لنجې ویله نه جوړېږي، په دا کې د تورې ویله نه جوړېږي، په دا کې د مرکې، د څلوېښتۍ، د ډاري نه ویله نشته دی. موږ د وکیل اجمل خان پوښتنه وکړله، هغه موږ په دا کیسه هم نه پوه کړلي. دغه غټه وجه دا ده چې د میږ دلته ریوینیو ډپارټمنټ نشته. که چیرې د میږ مځکې په پراپر طریقه سره رجسټر شي، پټوار سیسټم روشي، جوډیسي دولت روشي، پولیس نظام مثبت شي او ورسره چې کومې مځکې دي دا رجسټر شي، نو دا تنازعات خود به خود ورک شي. دغه مین وجه دا ده چې د میږ په فټه چې کله 40 بسیارو په حق مځکې رجسټر نه وي و دولت ډېرې مځکې داسې ایښې دي چې اکو میانه ګاډۍ شي دي په باندې دغه تنازعات تر درېمي. او میږ بار بار دا ډیمانډ هکي او چې خوداره د فاټا او چې کوم لوور وزیرستان دی دا ته توس باقاعده ریوینیو ډپارټمنټ رووالی، پټوار سیسټم رووالی، مځکې رجسټر کوي او پولیس چې کوم ټریننګ دی په پراپر طریقه سره وکوي. او موږ ته ټرینډ پولیس هم دی یوه وخت د پوره راز کوي چې دا د کوم کړه وړه کېږي چې دی ډېر ښکلي هینډل کو. او د دغه سره یو غټه خبره دا ده چې د میږ جوډیشي چې څو پر لوور وزیرستان ته نویر غلې تر هغه پوره و د میږ ریټ د په دغه رنګ بار بار چې کوم داسې خلک اوی چیلنج کوي او ریټو په خپل لوس کې وخلي او دغه سره د سټیټ او د کوم لوکل انتظامیه د دغه ریټو بار بار کمزورېږي او د خلکو د ذهنو د دغشي سره ډېر زیات بزن کېږي. د اجمل خان خبرې تاسې واورېدلې چې هغه وایي چې څو پره د ریوینیو ډپارټمنټ دلته نه وي رغلی، څو پره پټوار سیسټم نه وي رغلی، د څو پره د میږ د مځکې چې کوم رجسټریشن دی هغه د هر کس په خپل نومه نه وي شوی، دا لنجې راونې وي. نو دا خو فلحال ډېره مشکله ده په دا لنډ وخت کې چې دا په میاشتې جمع خو نه دو، د ورځې د هفتې جمع خو نه دو، دا خو ډېر زیات وخت وخلي، د یوه کل جمع خو نه دو چې دا رجسټریشن کېږي. دا د غونډې خلک د مځکې چې کومې دي دا په خپل نومه کېږي. دلته خو د میږ ډېرې مشترکه ګاډې مځکې د قومي په نومه باندې ایښې دي. خو دلته یوه پچار دو، ژڼیګوره ته پچار دو، ټول عام عوام چې کوم دی هغه ته پچار دو چې دلته مشرون خو ډېر تورې تمسیخوي، څلوېښتۍ تمسیخوي، درته په میرچه کې د کښنوي ولې د هغه خپل ورور دی سیر سپین پښتین دی هغه در بندولي. خو د دغه مشر د دغه مالک چې دا کوم سکول ورته میلاو دی د دا راونکه چې کوم سرکار د ته مراعات ورکړي دي، چې کوم بي ایچ یو د ولته هسپتال دی هغه د راونکه
کیم ویټرنري د ځناور هسپتال دی هغه دراون که یا کاشیدکاري سنټر ورکړی دی هغه دراون که میش د اندازې مطابق عام چې کیم یو داسې وړیکی مالک دی چې مراعات ورته میلاو دي معتبر چې کیم دی د میاشتې 15 لکه 99 داسې خنداین نشته چې 50 لکه روپۍ پر دی د میاشتې مراعات تنخیح په مد کې دا روپۍ وخلي نو کله هم دا مشر تو ته نشه مخته چې د تو د علاقې سکولینه باندې درېمه چې دا یې سکول نه خلوص کی کله نشه درته مخته دی چې د تو د علاقې هسپتالینه بي ایچ یوز باندې درېمه چې دغه خلوص کی چلو دا خو د دي دا یې نه راونوي کم از کم دا ښه کړای شول چې د تو د علاقې ترقي په بجلی پورې تړلی ده نو د تو په علاقه کې خپل ډیم دی کیم مشر درته وویل چې درېمه چې کیز روډ شي چا تورینه وچوي چې څو پره د مو د علاقې 24 غنټې مو ته بجلی په فری باندې او 24 غنټې ورته بالا نه وي تر هغه پورې د ډیم نه یو واټ بجلی چې کیما د بله علاقه ته ور نه کړي کیم مشر دا جرأت وکړو نه چې دا جرأت نه کړو دغه مقصد دا چې دا رانګ نمبر دی هغه چې څوک هدی چې توس کا لیډر دی که معتبر دی که مالک دی که سیاسي دی چې د تو بنیادی چې کی مسایل دی په هغه باندې نه غږیږي تو میرچته وخیژوي په تو باندې ورورولي په تو باندې لشکرې جوړوي دا رانګ نمبر دی دغه ته مخامخ جواب ورکوي مخامخ به حیثیت کوم چې ور ودرېږي څو کسون دي دغه هم کلوي ستی په چاردو چې میش د دغه نه روزي که چیرې تو سبودي غوړی دا چې چا سره په مځکې باندې رټي به دا کوم وایو ستا مځکه شي یا دغه په ځای چې د تو په کلي کې کیم سکول دی هغه ابود شي یا تو په کلي کې کیم هسپتال دی هغه ابود شي د تو چې کیمه بجلی دو دا د 24 غنټې شي زه دا وایم چې په دای وایسته نه د 1000 ګنا دا فایده مند دي په چار دغه دو چې میش د یغه خلک ملاتړ وکي د یغه خلک سره راون شي چا د مو بنیادی مسایل باندې په بنیادی حقوق ژغږي هغه خلک نه میش ډاډه وکي هغه خلک چې کیمه کیسه دو هغه میش څړته وچوي چې څوک په میش باندې خپل تربیر خپل عزیز خپل ورور په دا لشکرې په دا میرچی په دا تورې کې ویژني نن اجازه راس کوي پرتون کې پروګرامینه کو بیا سره راګیږي